د غڼې ځاله. د غڼې ځاله د نامتو ناول لیکوال خدای بخښلي نصیر احمد احمدي وروستی ناول دی. پر بلبل آپ یې زه حکمت آریان درته وړاندې کوم. زه په 26 کلنۍ کې کونډه شوم. سړی مې زما تر مخ برق ونیو. یو دم وپړید، سترګې رډې راوختې. څو دقیقې همداسې بې حرکته کږه خوله پاتې وه. کله چې یې ساه وخته سیم مې کرار له برقه راویست. مه راته وایست چې ملامته یې، بې رحمه یې، ظالمه یې، قاتله یې. دی په خپله له عقله خلاص و. په برق کې بنده سې ساکټۍ په سترګو لیده، خو بیا یې هم تر لوڅ سیم رابر ټیپ تاوه و. د ځینو په مرګ کې د ډېرو نورو پرده وي. په جنازه کې خپلوانو چغې وهلې، بدې ورځې اخیستې ول، ژړل یې، درور مې خپل ویښته شکول، خو ما اوښ کتو یې نه کړه. یوې ګاونډۍ راته ویل چې د خلکو له شرمه خو خپلې تورې کړې سترګې په اوبو لندې که. پر بغور راڅڅېدلې رانجه به دې د ژړا نښه وي، خو ما د دې مردار خور له لاسه ډېرې اوښکې تویې کړې وې. بس وې، نه ارزېده. یوه هم د مرګ لایق نه ګاڼه. ځواني ته یې ژړل، خاورې یې بادولې، خو زه په تشناب کې آینې ته ودرېدم. رانجه او سلایي مې راواخیستل، خپلو غټو تورو سترګو ته مې لکۍ ورکړې. ما حتی خپله 11 کلنه لور او 9 کلن زوی هم له ژړا منع کړل. همدا 2 اولادونه مې ول. په پټه به مې د وچو دوا خوړه. نه مې غوښتل چې د مردار خور میړه نسل مې ډیر شي. ګناه راته ښکارېدله. کور ته ګاونډیانې را ماتې شوې. زما پر ځای دوی زما د سړي په اړه قضاوت کاوه. ښېګڼې یې نه خلاصېدې. انجینر صاحب نو حیاناکه سړی و. په خوش اخلاقۍ کې یې هم وړې وه. تل به یې خندل. یو وخت یې زما زوی ته لسګون ورکړ، بل وخت یې زما ناروغه وړه لور تر شفاخانې ورسوله او داسې نور. ټولو دروغ ویل، مخامخ درواغ. تر ټولو ډېره صفت ویونکي وچمورې ډنګره بوډۍ یوه ورځ په ژړا کور ته راغلې وه. ویلې چې خدای ومنه، میړه دې سم ځناور دی. زما غبرګ تنکیل مسیانې په قمار راوستل. میړه مې قمارباز و. پلار مې هم همدا کمال درلود. زه 14 کلنه وم چې په قمار کې یې بایلودم. ترخې ورځې نه هېرېږي. همصنفیانې مې د 9 صنف لپاره کلني امتحان ته تلې، خو زه په هماغه ورځ ګلپوش موټر ته ور وخېژولم. نه ورختم، چغې مې وهلې، خو د پیچلو چونډیو زور و. همدې خیرن ته کېناستم. ورکې که له نارینهو مې کرکه کېږي. ښه به هم لري، خو ما ونه لید. زما د میړه د مرګ 40 لا نه وه پوره شوې چې لیور مې راته کېناست. تر خولې مخکې د کوناټو ښورېدا خبرې کولې. پوهېدم چې په اخر کې به څه وایي. ډېرې خبرې یې وژدولې. له یوې او بلې خوا راته وغږېد. قیمتي یې یاده کړه. ویلې چې تور سرې یې، ځان او خپل اولادونه به څنګه ساتې، له لاسه دې وځي. ټولې خبرې یې له نهیلۍ او اندېښنو ډکې وې. ټکی ډاډ یې نه درلود. ویلې چې ځوانه جانه یې، وخت خراب دی، په تا پورې مو د پلار نیکه شمله یادېږي. خو اخر یې اصلي خبره له خېټې راووته. ویې ویل چې بله لار نه لرو، له ما سره به واده کوي. دی زما د پلار پر ځای و. 1.5 درجن اولادونه یې لرل. نه مې خوښېده. په ناویتوب کې په ګډ کور کې لا 2 ځلې تر لښتو ایستلې وم. اوله بانه دا وه چې د حویلۍ په دروازه کې ولاړه وې. بیا یې ځکه وټکولم چې د دیګ مالګه یې ډېره بلله. اوله خبره یې سمه وه. د دروازې له چولې مې ګاونډي ته کتل. له خپلې ښځې او تکې سپینې اسراتمنې کوچنۍ لور سره روان و. ښځې او سړي خبرې سره کولې. خندل یې. د سړي له خولې مې څو وارې د ګرانې خبره واورېده. ناوله ده راته ښکاره شوه. خوند یې راکړ. ما ته په دې انداز د ګرانې ټکی نوی و. نه مې واورېدلی. سړي به مې تل فاحشه بللم. یوازې د ویدیدا په وخت کې ګرانه وم. وروسته به یې اشاره وګرځوله، بیرته به فاحشه شوم. تر سهاره به یې خرهاری خوت. خو د لیوره دویمه خبره دروغ وه. وچ دروغ. دیګ مالګه نه درلوده. اصلا مې مالګه هیره وه. کتغ بل منګي و، خو له هغه وروسته مې قصدن ډېره مالګه وراچوله. لیوره مې د وینې لوړ فشار درلود. مالګه ورته زهر وه، خو یوې بلا هم ونه خوړ. نارینه د ښځو د وهلو او سپکولو لپاره ان دومره زحمت هم نه باسي چې د بانې په منطق فکر وکړي. له چایو ډکې پیالې ته به ورپکوي، خو تا ته به وایي چې سترګې نه لرې، چای سوړ دی. دوی ښځو ته تر ګناه مخکې څه پیړې نیسي چې ګناه ونه کړي. لیوره ته مې وچ ځواب ورکړ. ورته ومې ویل چې زما او ستا نه کېږي. یو بل ته نه یو جوړ. دا واده نه واده. زه د همدې 2 اولادونو لپاره سر سپینوم. وی نه وهلم. د حیرانۍ خبره نه وه. ولې به یې وهلم؟ لا یې تمه نه وه ختلې. څه وخت وروسته مې خواښې راغله. د کورنۍ عزت یې له زوی سره زما په واده کې لید. عزت. بوډۍ هېڅکله زما میړه ته نه و ویلي چې وزویه ټوله ورځ دې له خولې د شرابو ډډوزې خېږي. په کوڅه کې په شرابخور مشهور یې. 2 منزله کور، موټر، هستي نیستي دې په قمار کې غرقه کړه. بس دی. دوی ته یوازې ښځې بې عزته ښکاري. خواښې ته مې وویل چې له دې واده تېره یم. بوډۍ وار له واره د مردارې ټکی راپورې کړ. ویلې چې ډېرې مردارې سترګې دي. بې شرمه یې. ډېر ژر به هرمونې واچوي.
د بوډۍ خبره بدن را باندې ولګېده. څه به یې ویل؟ همدا په دې وطن کې که د کونډې یا نجلۍ څوک خوښ وي هم مرداره ده. وایي چې ان تار ورسره لري وژني، که یې خوښ نه وي هم مرداره ده. پای خراب بوله. وایي چې ښه خوښ دي نه دی نو حتما له بل سره یارانه پالي. بوډۍ مې تر ولې ونیوله، د خپلو خبرو غوندې سپکه وه. په چوپه خوله مې کراره د حویلۍ له دروازې وایسته. ښېراوې یې کولې. په هماغه مازدیګر مې لیورو ټلیفون را وکړ. اول یې فاحشه وګڼلم، بیا یې د اولادونو د بېلولو او زما د وژلو زیری را باندې وکړ. طبیعي وه، دی مې ونه مانه. اتومات فاحشه شوم، خو پوهېدم چې هیڅ هم نشي کولی. د خپل اولادونه نشوای ساتلی، ان وچه ډوډۍ یې ور جلا کوله. له مرګ هم باک نه راته. ما داسې ژوند نه درلود چې تر مرګ ښه وي. میاشت ووته، نه څوک راغلل، نه چا ووژلم. ما به سهار وخت اولادونو د چای تیار که، مکتب ته به مې ولېږل، 2 کوټې به مې جارو کړې. نور کار نه و. د کابل په شور بازار کې په یوه زاړه کرایي خام کور کې اوسېدو. تر غرمې به ترکي سریالونو ته ناسته وم، یو په بل پسې به مې کتل. کله کله به مې کتاب را واخیست. د ارواپوهنې له کتابونو سره مې جوړه وه. ډېر مې ولوستل، خو ټکی اروا یې را بدله نه کړه. وروسته اندېښمنه شوم په کور کې ذخیره کړې پیسې په خلاصېدو وي. دا پیسې مې له میړه پټې کړې وي. نه یم پښېمانه. په خپله یې د یو پاکټ ګولیو پیسې نه راکولې، خو په قمار کې به یې 1 داو 15 یا 10,000 افغانۍ وي. کله چې به نشه شو د کورتۍ جیبونه به مې ولټول. یوه ورځ به ډک ول، خو بله ورځ به مې ګوتې یوازې د سګرټو له کوتي سره ولګېدې. دومره به مې راواخیستې چې له نشې وروسته شک ونه کړي. میړه مې انجینري ویلې وه، خو انسانیت په فاکولتو کې نه دی. ټکی رحم یې نه درلود. له میړه سره مې ژوند تریخ و، له اوله تریخ و. له سپکو سپور او وهلو پرته مې هیڅ نه پیژندل. د واده په لومړیو کې به مې په چغو چغو وژړل. ښه و، د زړه درد به مې له اوښکو سره راووت، خو وروسته یې ژړا ته هم نه پرېښودم. زما په غږ کې خپل عزت تاواني کېده. ویل به یې چې عزت ته مې نه ګورې، ګاونډیان دې غږ اوري. خوله به مې وازه وه، ټول درد به مې ستوني ته راغی. غږ مې نه رایست، غږ لا تاواني کولم. زما هرې چغې 3-4 اضافي لغتې درلودې. وروسته عادي شوم. پزه به مې تکه سره وه، خوله به مې د تودو وینو له تریو خونده ډکه وه. چغې به مې یوازې په ستوني کې راټولې وي. دی به راکېښود، ما به یوازې چوپه خوله ورته کتل. څه مې کړي وای؟ د میړه عزت تاواني کېده. د سکوت درد د چغو له درده ډېر دی، 1000 وارې ډېر. له هر وار سره به مې له زړه یوه وړه ټوټه بېلېده. تر ستوني به راغله، همالته به وچه ودرېده. و به مې ټوخل، له خولې به مې کنډک وینې راتویې شوې. ټوک ټوک وم. خندا خو نه وه، ژړا مې هم هېره شوه. غمونه مې د هډوکو په مغزو کې ګرځېدل. سمې خولې یې پرې لګولې. یو ځل مې لور ته وخندل. مکتب ته تله، پرتوګ یې راوتلي تار تار درزونه لرل. په چپه خوا یې اغوستی و، خو دې آینې ته له ټیکري راوتلي تور پیکی سما و. شونډې مې له خندا سره نابلدې وې، پرې شوې. ماشومان مې هم همداسې ول. په کومه ورځ چې به یې ناڅاپه وخندل ناروغه به شول. یو سهار مې ځان پرېوی، آینې ته ودرېدم. خپلو غټو تورو سترګو او سپین مخ ته مې وکتل. ګاډګوتي اوږده لانده ویښته مې څنډ وهل. لور مې راوغوښته. ورته ومې ویل چې ما ته وګوره، کوم کمی لرم؟ نجلۍ رډې سترګې راته نیولې وې. همدا مې ژوند و. میړه به مې د شرابو له بوتله پرته کور ته نه راته. څه مې کاوه؟ بلا مې ورپسې، په ما یې څه؟ نشه یې خپل کار و، خو د ده هره نشه زما د خولې له ماتېدا سره تړلې وه. هیڅ به هم نه و. یو دم به یوه خبره وکړه. سترګې دې چاته تورې کړي؟ غومبرې دې سره دي؟ ووایه. د حاجي فرید زوی غاښونه پرې لګولي که د رنګمال جبار وراره؟ قسمونه به مې خوړل، خو نه، د ده په خبرو د کوڅې ټول هلکان زما یاران ول. وروسته یې دومره زحمت هم نه ایست، له بانو پرته به یې څپېړې راته ونیولې. اخیره مخته شوم. هر ماښام به مې په سره ګرمي کې تر کمیس لاندې 2-3 ډبل بنینونه واغوستل. د وهلو وار به تیر شو. بنینونه به مې وایستل، خو د ده ډېر وارونه به زما مخ، غاړې او غوږونو ته سیخېدل. یوه ورځ نه وه، 2 نه وې، 3 نه وې، هر ماښام به مې وهلو ته لکه فرض لمونځ تیاری نیو. ښه خبره یې فاحشه وه. مړه مور به مې لوڅه لپړه راته ترسیم کړه. د ورځې به 2 وارې پرې وخوت، بیرته به ترې کته شو. خو له پردو سره یې تل خندل. په ټلیفون کې لکه پوست باد داسې نرم غږېده. په هره خبره کې یې ځار قربان ګډ و. یو ماخوستن مې ډوډۍ ورته کېښوده، ووتم چې به وروسته د لوښو ټولولو لپاره بیرته ورغلم. یوه لوښي ته مې ملا ټیټه کړه. وار له واره یې بړچ وهل. پر غاړه دې د غاښ د لګېدو نښه ده. سر مې پسې ونه ګرځاو. دا خبرې تکراري وې. زما پر غاړې یا ټټرې خدایي سور بخار هم عادي نه ګاڼه. خامخا به د کوم چا د غاښ نښه وه. اشپزخانې ته لاړم. غوړ لوښي مې مینځل. وار له واره مې په ککرۍ کې څړیکه شوه. سترګې مې تورې شوې، ولوېدم. غوږونه مې ډپ ول. وروسته ورو ورو خلاص شول. بنګېدا کمه شوه. خلا مې هم سم څه نه اورېدل. د سړي له خولې لاړې بادېدلې، کنځاوې جړې راتلې. په تشه کې یې اخري لغته راکړه. له اشپزخانې ووت.
په زحمت کېناستم. سر مې نه شوای تم کولی، لاندې وځړېد. څک څک د پزې څوکې ته مې وکتل. د وینو په څاڅکي کې د ګروپ سپینه رڼا تازه ښکارېدله. سره څاڅکي څو سپینې لکۍ درلودې. یوه شېبه مې د پزې پر څوکه ولاړ و، دروند به شو، څک پر سپینه کاشي به ولوېد، بل څاڅکي به یې ځای ونیو. ګریوان ته مې لاس کړ، له ټټره مې غوړې ماتې ښیښې راویستې. د غوري وار راباندې کړی و. حویلۍ ته ووتم، نور نو نه کېده، ماته وم، ژوند مې له وسه وتلی و. څا ته مې غبرګې پښې ور وغځولې، لاندې په اوبو کې ستوري ښکارېدل. وروسته ګډوډ شول، اوبه د وینو څاڅکو کرارۍ ته نه پرېښودلې. یوه شېبه مې فکر وکړ، تیر ژوند مې تیز په ذهن کې راوګرځاوه. نه مې له پلاره ښه ورځ لیدلې وه، نه له میړه، خو پلار مې یو څه ښه و. 8 کاله یې درس راباندې ووایي. په کومه ورځ چې به یې په قمار کې بخت بیداري کړې وه، نو په خپل نوم به یې بللم طاهره، خو په تاوان کې به بیرته فاحشه شوه. فکر خلاص شو، لنډ و، تیر شو، یوه نتیجه راووته. په مرګ کې مې خپل خیر لیده. د څا د چک پر ژۍ مې ګوتې ټینګې کړې، اوبو ته اوښکې او وینې ګډې ور روانې وې. بیرته مې جټکه وخوړه. لور مې د قمار په یوه داو کې بایللې لیده. له ځان سره مې وویل، طاهرې، څا څوک نه درنه وړي، پښې هم نه لري، همدلته ده، راځه تر مرګ مخکې یو وار زړور ژوند هم وازمایه. کوټې ته ورغلم. سړی مې ټلیفون ته کتل. کله کله به یې ډک ګیلاس خولې ته ور وړ. سر ته یې ودرېدم، د شرابو بوتل مې له خولې ونیو، لاس مې پورته کړ، بیرته مې په چټکۍ پرېښود. د بوتل ماتې ښیښې د سړي په ګڼو ویښتو وښویېدې، اخ یې هم ونه کړ، بېسده پرېوت. ریموټ مې راواخیست، یوه مسته سندره مې راوسته. میړه ته مې وکتل، په وینو کې پروت و. وروسته یې ګوتې وښورولې، کېناست. تر ډېره یې پر ماته ککرۍ رغوی ایښی و. بیا یې یو دم راباندې خپړې کړې. نه یې زما مخ ته کتل، نه ځان ته، سم خریده، خولې یې راباندې لګولې. ستړی شو، ستونی ستغ وغځېد. ځان مې سره راټول کړ، په ټول بدن کې مې وچ ځای نه و، ان د ګوتو له نوکانو مې هم وینې څڅېدلې. پوهېدم چې میړه مې په دې وار قناعت نه و کړی. وړه خبره نه وه، ساه یې سموله، بیرته راولاړېده، خو د ده لا په پروتو ستمی خود چې پر ټنډه مې د پیالې واری پرې وکړ. دا وار مې ولاړېدو ته نه پرېښود. له لوښو ډکه المارۍ مې پرې راړنګه کړه. ستمی یې هم غلی شو. ماشومان عادت ول، ان د المارۍ د لوېدو په درانه غږ هم له خپلې کوټې راونه وتل. همالته پرېوتم. د میړه مې یوازې سر له ړنګې المارۍ راوتلی و. تشناب ته لاړم. سر مې په ډک سطل اوبو کې ننایست. په اوبو کې مې سترګې لوڅې کړې. اول رڼې وې، د شنه سطل شین بیخ له ورایه ښکارېده، خو ورو ورو سرې شوې. له خولې مې لوی واړه ډومبکان راوختل. سر مې پورته کړ، له لندو ویښتو مې سرې اوبه څڅېدلې. په ناستو د تشناب دروازې ته ور وښوېدم. د وري کیلي مې تاو کړه، همالته په تشناب کې پرېوتم. یو وخت مې سترګې رڼې کړې، نه وم مړه. د دومره ډېرې وینې له بهېدو وروسته مې لا هم ساه اخیسته. اول کوټې ته ورغلم. میړه مې لا تر المارۍ لاندې و، خو ساه یې وهله. بیا مې د ماشومانو د کوټې دروازه خلاصه کړه. ګروپ مې ولګاوه. خپلې لور ته کېناستم. پر سپینو غومبرو یې د اوږدو بڼو سیوري پراته ول. زوی ته مې وکتل. ښه ورځ یې نه ولیدلې. په ماشومتوب کې له نازک تندي ژورې ګونځې درلودې. لور مې وسونګېده. ور ومې کتل، له بغوره یې غټ شین مچ والوت. په هوا کې مې دواړه رغوي سره وجنګول. مچ لاندې ولوېد، راوامې خیست، پښې یې وهلې، په موټ کې مې چختاړې کړ. له ځان سره مې وویل، طاهرې، نور داسې ژوند نه کېږي. دهلیز ته ووتم. 3 بنیانه مې راواخیستل. په حویلۍ کې مې اور واچو. سوځېدو یې خوند راکړ. په زوره مې وخندل. د لمبو رڼا ته کېناستم. پر دیوال زما د لوڅ سر د جړو ببرو ویښتو سیوري تیرې څوکې درلودې. تر سپېده چاو د همالته وم. کړپا مې واورېده. کوټې ته ورغلم. میړه مې له ځان المارۍ لرې کوله. پر المارۍ کېناستم. له غولې مې د میوو د سپینولو تیره چاقو راواخیست. د میړه پر ستوني مې ورکېښود. پوه مې کړ چې بیا ولاړېدا یې تاوان دی. د سپینې سترګې راته نیولې وې. تشناب ته لاړم. آینې ته مې وکتل. مخ مې وچو وینو نیولی و. پر ځان مې سړې اوبه تویې کړې. وروسته مې چای تیار کړ. اولادونه مې په نس ماړه کړل. مکتب ته مې ولېږل. چاړه مې راواخیسته. د ماشومانو په کوټه کې اوږده وغځېدم. کړپا شوه. میړه مې له لرګي سره راغی، خو زما په لاس کې نیولې چاړه په وره کې ودراوه. د یوه شېبه په راوتلو رډو سترګو راته کتل. بیا له کوټې ووت. له هغه وروسته مې وهل ونه خوړل. په یو بل مو کار نه درلود. کوټه مې ور پرېښوده. زه به له کوچنیانو سره ویددم، خو چاړه او د دروازې تړل مې نه هېرول. څو ورځې وروسته دا تشویش هم لرې شو. برق عادل و، وینېود، بېغمه شوم، خو اوس بل اندېښنه رالوېدلې وه. په کور کې یوازې د 2 هفتو د خوراک پیسې پاتې وې. یو مازدیګر دروازه وټکېده. ورغلم. د وره تر چولې مې ور وکتل. ډنګر ږیرور برید خریلی سړی ولاړ و.
توره قرقولي خوله یې پر تندي ایښې وه. ویلې چې د کور مالک دی، کرایه غواړي. وخت مې ورنه وغوښت، خو ده په ډېر احترام راته ویل چې د تېرې میاشتې کرایه هم در باندې پاتې ده. بله خبره یې ونه کړه، روان شو. په حویلۍ کې حیرانه ودرېدم. د خرڅلاو لپاره مې څه نه لرل. د سرو زرو بنګړي او ګوتمې مې لا د واده په اوله میاشت میړه په قمار کې بایللي ول. کوټې ته لاړم. تلویزیون ښه و، خو ما ته المارۍ او د پیسو په ربړ تړلی زوړ خراب موبایل په 500 افغانو یې هم نه ارزید. د بلې کوټې دروازه مې خلاصه کړه. غالۍ هم یو څه راته جوړول. په ګوتو مې حساب وکړ، 1000 2000 3000. تلویزیون ته مې 8000 قیمت وټاکه، خو غالۍ یو ځای پینه درلوده. که مې بخت بیداري کړې وای نو 15000 ښې وي. چادرې مې پر سر کړه. له تلویزیون سره له کوره ووتم. ما 8 کاله په شور بازار کې تیر کړي ول، خو له خپلې کوڅې هاخوا نه و رامعلومه. میړه مې له کوره وتل بد ګڼل. د واده په اولو کې مې د کوڅې د سر له دوکانه اورلګیت راوړ. میړه مې تیل را باندې وپاشل. د هماغه اورلګیت دانه یې بله کړه. قسم یې ویست چې له کوره 2 ځل وتل به د ژوند پای وي. اوس یوه خوا هم نه رامعلومېده. په تنګو کوڅو کې روانه وم. د ماشومانو را پام شول. مردکۍ یې پرېښودې، ټوکې را باندې کولې. ویلې چې خاله کوم فلمونه دې خوښیږي؟ سیکس؟ باک نه راته. په دې خبرو روک دی وم. عادي راته ایسېدې. په پوښتنه جادې ته ووتم. د مستعملو شیانو د پلورلو کوڅه مې پیدا کړه. څو کسانو ته ودرېدم. تلویزیون یې ارزانه رانه غوښت. ویلې چې د غلا مال دی. قسمونه مې خوړل چې همدا تلویزیون مو کال مخکې په 14000 واخیست، خو نه یې منله. بیرته مې اول سړی وموند. د 4000 راکولې. په ګټه کې د غلا خبره نه وه. ور مې کړ. غرمه مې ماشومان له مکتبه راغلل. لورکۍ مې وار له واره د تلویزیون کوټې ته ورمنډه کړه. د یو ترکي سیریال نه قضا کاوه. بیرته اشپزخانې ته راغله. تلویزیون یاد نه کړ، زړه یې نه درلود. اولادونه مې همداسې عادت شوي ول. دوی هیڅ وخت د پوښتنې اجازه نه لرله. همالته مې کچالو په قاب کې ورته واچول. لور مې خوابدې وه. ډوډۍ یې نه خوړه. پوهېدم چې په زړه کې یو څه ورګرځي. تلویزیون نه و. لنډه مې وپوهوله چې تلویزیون مې خرڅ کړ. د نجلۍ په سترګو کې اوښکې راوغړېدې. ولاړه شوه. په غوسه مې ورته وویل چې کېنه. دې منډه واخیسته. پسې ورغلم. په کوټه کې مې تر څڼو ونیوله. بیرته مې اشپزخانې ته راکش کړه. دسترخوان ته مې کېنوله. د لوښو د مینځلو په وخت کې مې تر څنګ ور وکتل. خوله یې پټه وه. ژامې یې نه خوځېدې. له سپیرو شونډو یې د سپیرې وچې ډوډۍ سپیره وړه څنډه راوتلې وه. له غټو تورو سترګو یې دانه دانه اوښکې روانې وې. اجازه مې ورکړه. دا چټکه له اشپزخانې ووته. همالته کېناستم. سر مې پر زنګنو کېښود. ومې خندل. په زوره مې وخندل. دومره په زوره چې په پتناسه کې ایښې پیالې ولړزېدې. بیا مې یو دم وژړل. د زړه له اخلاصه مې وژړل. په چغو مې وژړل. د کلونو زړه مې تش کړ. باک نه راته چې ګاونډیان به څه وایي. زوی او لور مې په وره کې راته ولاړ ول. دواړو ژړل. په زړه کې راتېره شوه. طاهرې، اولادونه به دې هم ستا غوندې وي؟ بیرته مې خپل ځان ته ځواب ورکړ. نه، اولادونه به مې زما غوندې نه وي. لور ته مې اشاره وکړه. راغله. په غېږ کې مې ونیوله. لور مې یو دم وژړل. بښنه یې وغوښته. وروسته مې دواړه کېنول. خبرې مې ورسره وکړې. خپله مجبوري او د کور کرایه مې یاده کړه. د دوی نظر مې وپوښت. زوی او لور حیران راته کتل. د دوی سره تر اوسه چا د کور خبره نه وه شریکه کړې. یوازې امر پرې شوی و چې څه کوئ او څه مه کوئ. یوه هفته وروسته د کور خاوند بیا راغی. سهار و. ماشومان مکتب ته تللي ول. د دروازې تر شا مې خبرې ورسره وکړې. د 1 میاشتې کرایه مې د وره له چولې ور وایسته. 3000 وې، خو د 2 میاشتو پیسې یو ځای غوښتې. ور یاده مې کړه چې په کور کې یوه غالۍ لرم. بده نه ده، په وړلو ارزي، خو د نغدي پیسې غوښتې. د لومړی په ادب را سره وغږېدم. ویلې چې 3 اولادونه مې دي. له پیسو پرته یې ژوند سخت دی. خو وروسته یو دم جدي شو. اخري خبره دا وه چې یا به تر سهاره کرایه را پوره کوي او یا به له کوره وځي. ورځ مې په چورتونو تېره کړه. شپه هم نارامه وم. کرایه مې له کومه کوله. چیرې به تلم نه پوهېدم. سهار دروازه وټکېده. زړه مې پرېوت. په ویره ورغلم. آرامه شوم. په کوڅه کې ماشومانو کرکټ کاوه. توپ یې زموږ حویلۍ ته رالوېدلی و. اول وار نه و. پوه مې کړل چې د کرکټ لپاره بل ځای پسې وغواړئ. زړه مې ډاډه شو. د کور خاوند نن نه راته. 10 بجې بیا دروازه وټکېده. دا وار مې د کوڅې ماشومانو ته غوسه راغله. په بیړه مې دروازه خلاصه کړه. ژر مې پر لوڅ مخ او خلاص ټټر ټیکری راکش کړ. بیرته مې دروازه پورې کړه. د کور خاوند و. بښنه مې ترې وغوښته. د یوه شېبه غلی و. وروسته یې غالۍ یاده کړه. خو ما ورته وویل چې اوس په کور کې څوک نشته. مازدیګر راشه. د خپل مصروفیت یاد کړ. ویلې چې ښار ته ځي. زړه نازړه وم، خو اخیر خپله مجبوري را باندې زور شوه. سړی حویلۍ ته راغی. په بیړه مې کوټه ور وښوده.
زه په کوڅه کې ودرېدم. وارخطا وم، خو ښه و په کوڅه کې یوازې له یوه خړ پراته سپي پرته بل څوک نه و. سپي مې پرده کوله. سړي له هماغه ځایه رانارې کړې چې غالۍ ډېره زړه ده. زړه مې خولې ته راغی. خدای مې کول چې په کوڅه کې د کومې زړې لرګینې دروازې خوله خلاصه نه شي. سړی ناوخته شو. ناره مې هم نشوای کولی. د څنګ ګاونډیان پوهېدل چې تر 12 بجو یوازې یم. دوی په دې هم خبر ول چې هیڅ خپل نه راته. ناره معنا پردی. په بیړه چوترې ته وختم. له کړکۍ مې ور وکتل. سړی په تاخچه کې ناست و. په موبایل کې ګوتې وهلې. کړکۍ مې ور وټکوله. پوه مې کړ چې کور پرېږدي، خو د دروازې د خلاصېدو په وخت کې زما لوڅ مخ او خلاص سپین ټټر کار کړی و. د یوازې راته خندل. د کوټې په وره کې ودرېدم. خوله مې جینګه کړه. خواست مې ورته وکړ چې خدای ومنه مه مې بې پردې کوه. خو خدای یې څه کاوه؟ زما د سینو سپین نری چاک زورور و، نه ته. قرآن مې ورته راواخیست. ور ویې هم نه کتل. د غالۍ پیڅکه یې واړوله. ویلې چې د اخیستلو نه ده. ورته ومې ویل چې چغې وهم، خو چغې مې نشوای وهلی. دی مې ډاراوه. په چغو کې مې خپل تاوان و. خلک خبرېدل، ګاونډیان راتلل. که مرداره نه وای دې پردي سړي به زما په کوټه کې څه کول؟ ومې ژړل. سړی په ډېرو نخرو له حویلۍ ووت. دومره زړه مې نه درلود چې کوڅې ته غړۍ ور اوږده کړم. یوه شیبه د پورې دروازې شاته کېناستم. زړه مې دربېده. بیا مې مازې چوله کړه. شکر مې وایست. د دروازې تر مخ یوازې خړ سپی ولاړ و. بل سهار بیا راغی. له کوڅې را سره غږېده. خبرې یې مؤدبې وې. نه یې کرایه یاده کړه او نه یې له کوره د وتلو خبره په خوله راوړه. برعکس بښنه یې وغوښته. ویلې چې خپل کور دی له کرایې پرته پاتې کېدی شي. دې له اورېدا مې زړه خوړ. 2 ورځې ووتې. سړی رانغی. په 3 مازدیګر دروازه وټکېده. ما په ګازي تبۍ پاستې پخول. زوی مې ور ووت، خو بیرته پر یوه خوا کوږ راغی. په لاس کې له مایع غوړو ډکه 15 لیتره بوشکه نیولې وه. په حیرانۍ مې ور وکتل. د په خوشحالي را یاده کړه چې بوره چاکلیټ او په پلاستیکي کڅوړه کې ایښی شین چای هم شته. یو قرقلي وال راوړل. په حویلۍ کې یې کېښودل. په بیړه انګړ ته ووتم. دروازه مې خلاصه کړه. د کوڅې په سر کې یو ماشوم یو خیرن توپ رغړاوه. د پلاستیک کړپا مې واورېده. د زوی یو بغور مې پورته راختلی و. ګوته مې په خوله کې ورننه ایسته. چاکلیټ مې ژوندی راویست. بیرته مې په کاغذ کې ونغاړه. په خلطه کې مې واچاوه. زوی مې په لندو سترګو راته کتل. سودا 2 ورځې لمر ته پرته وه، خو د سړي درک ونه لګېد. 3 سهار بیا دروازې ته ور ووتم. ور مې نیم کښ کړ. اول د تیزې سپري بوی راغی. بیا مې د سړي خلاصه اوږده خوله ولیده. خندل یې. سودا مې ور وایسته. مننه مې ترې وکړه. ومې ویل چې تر موږ نور ډېر غریبان شته. دروازه مې پورې کړه، خو چوترې ته لا نه وم رسېدلی چې بیا مې ټک ټک واورېد. غوسه راغله. همالته ودرېدم. دا ځل د بندې دروازې لاستی ټیټ شو. زړه مې خولې ته راغی. پښو مې پړک واخیست. کېناستم. یوه شیبه د دروازې لاستی ټیټ پاتې و. وروسته بیرته خپل ځای ته ورغی. غرمه بیا دروازه وټکېده. ډاډه وم. اولادونه مې له مکتبه په 12 راتلل. د دروازې په کلپ کې کیلي لاسمه نه وتاوه شوې چې د دروازې درنه پله تیزه را باندې راغله. سړي وار له واره په غېږ کې ونیولم. واڼې مې ووتې. ټول بدن مې بېحیسه و. د مې پر خوله خپله خوله کېښوده. شونډې لندې وې. سای نه شوه ایستی. پورې مې واهه. نه کېده. مټې یې غښتلې وې. په زحمت مې خپل مخ ترې لرې کړ. د تیزه ساه وهله. په ساه کې د نسوارو بوی ګډ و. پر غاړه مې کلکه خوله ور ولګوله. سړي اخ کړل. شاته شو. خپلې غاړې ته یې لاس ور وړ. ګوتې ته یې وکتل. سرې وې. په بیړه له دروازې ووت. په کلب کې مې کیلي تاو کړه. همالته کېناستم. ومې ژړل او ښه ډېر مې وژړل. په کوټه کې پړ مخې پرېوتم. یو وخت میناره واورېده. ګاونډۍ وه. د دیوال له سره یې زما نوم اخیست. طاهرې، اولادونه دې سره لمر ته ولاړ دي. ور ووتم. دروازه مې خلاصه کړه. لور مې په لاس کې وړه ډبره نیولې وه. دواړو په حیرانۍ راته کتل، خو ما هیڅ ونه ویل. ان ډوډۍ مې هم په پټه خوله ورکړه. بېرته کوټې ته لاړم. په زړه کې مې اور بل و. نو دومره چور. کوټې ځای نه راکاوه. په حویلۍ کې سره لمر ته کېناستم. خړو خاورو ته مې کتل. یو وخت مې یو دم ټوپ کړل. ور ومې کتل. لور مې زما له اوږې لاس پورته کړ. نجلۍ په وارخطایۍ وویل: ادې لمر دی، ناروغه کېږي. په غېږ کې مې ونیوله. ومې ژړل. دې وچې سترګې راته نیولې وې. مازدیګر بیا دروازه وټکېده. د کور خاوند و. بښنه یې وغوښته، خو دا ځل ما ورته وویل چې د شپې 1 بجه درته متلی یم.